طالبانو له پاکستان سره زبردست کار وکړ. حمید میر څه ویلي؟ پاکستانی حکومت ولې وارخطا دی او طالبان ولې په یو غټ سرخوږي ورته بدل شوي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان یو مشهور ژورنالیست حمید میر باور لري چې په سپین بولدک چمن کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د څو نښتو په دوام دلته ورځ تر بلې د فاجعې د رامنځته کېدو احتمال موجود دی. میر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان سیاسي مخورو یو مهال ګمان کوه چې په لاس یې روزلي طالبان به د دوی د ستراتیژیکې زیرمې په توګه د دوی د ستراتیژیکې ژورتیا لپاره په افغانستان کې کار کوي. د نوموړي په وینا خو اوس برعکس طالبان د پاکستان پر وړاندې نوی ګواښ ګڼل کیږي. د میر د لیکنې له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان د دوی بریالیتوب ونمانځه او ویل چې دوی د لاسپوڅیتوب پر ضد مبارزه وکړه. د هغه په خبره له دې سره هم طالبانو د کابل له زندانونو د پاکستان د تحریک طالبان بندیان خوشي او دغه راز د ډیورنډ فرضي کرښې له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. دغه مشهور پاکستانی خبریال زیاتوي چې طالبان له پاکستان او امریکا دواړو سره دوه ګونې لوبه کوي. د طالبانو د حاکمې ادارې خبري سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په سپین بولدک چمن کې د څو مرګونو نښتو خبر ورکړل شوی چې دواړه لوري پکې یو بل ملامتوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د افغان سفارت طالب سرپرست احضار کړی و.